دریم سپارہ نمبر 264 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. د سورہ بقره آخری حصہ د انفاق فی سبیل الله مون شروع کړي وا پدې کې مثالونه بیا د انفاق مون بیانول. یو مثال د منفق فی سبیل الله مونږ وی او شرایط د انفاق هم تیر شو چې کلم د الله په لار کې مال خرج کوي نو یو خو الله یو په وسوا او څومره چې ستا اخلاص یې الله به بدلی درکړي. بیا انفاق چې کلم کینو د زباتنې نام او د تکلیف ورکولو نه غریب ته ځان بچ کا چا سره خو کې به یادوه ما دغه رنګ چا سره خو کې بیا د خدمت او مشقت مالا. اوس د دې 264 آیات نه یا ایه الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم دا دویم مثال بیانې د منفق فی غیر سبیل الله. هغه کس چې د الله په لار کې مال خرج کوي خو د ده پکې نیت خرابي دارنګ دی پکې ریا کوي ځان ښیي چې خلک وایي چې ته خو ډېر سخي سړی دارنګ من او عذاب پکې کوي نو الله وایي د ده دا مال تباه دی او دې ته وایي منفق فی غیر سبیل الله. دی مال خرج کوي خو په غیر د لارې د الله نه یعنی د الله د رضا نه خلاف خرج کوي نو د اسم په دې نه ملاویږي. ښا د مثال دلته بیانې ګوره یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم تاسو مو بربادوي خپل صدقې لا تبطلوا اے اجر صدقاتکم مو بربادوي تاسو اجر د خپل خیراتونو صدقو بالمن پزباتن کولو سرا والاذى او په تکلیف ور کولو سرا. صدقه انفاق ته وکړو خرج ته کمال نو خپل صدقه اوس پزباتنه او په تکلیف باندې مو بربادوا تا د الله په لار کې مال خرج کو خو بیا وروسته خلکو ته یادې احسان پہ کې چګورا ما دل زکات درک ما دل خیرات درک نو چې دا زباتنه دی بچو کړه نو صدقه دی برباد شو هغه زکات هغه مال هغه ستالاړ. دارنګ آزادی ته وی چې یو غریب سره دی خو وکړه لو بیا دی تکلیف اخلي خدمتونه ته اخلي هغه باندې مشقت اچي ولې لکه زکات مې درکړې راشه زما دا گاڑی صفا که زما دا کور مخه صفا کا او بیا غنا خدمتونه اخلي دې سره صدقه خیرات اکم اجر یې برباد شو. صدقه خیرات په داسې کې چې په خلاص ته ورک چې دا قسم نه خبر نشي خفیه الله سره ستا معاملې ده نو دا به بالکل د الله د پاره کې او د غریب باندې به ثباتیم نه نبتی تکلیف ورکه غته نه به سکار ته اخلي. مثال را شو ګوره وی کلذی دې حذف د مضاف سرمانه ده ک ابطال الذی دې مضاف حذف ده پشان د باطل والی دا کس ينفق ماله چې خرج کوي خپل مال ریا الناس د پاره د خودونو د خلکو وګوره هغه سړی پشان خپل مال بربادي
چې یو سړی خرج کوي خو د ریا د پاره. ریاست وي چې خلک وایي چې تو خلک ډېر سخی سړی تو ډېر خو خیرات کې وګوره او تیم د دې لپاره کې چې خلک زما تعریف وکړي. هغه تعریف خو د دې دنیا کې اسې مش دې سره مال تبا کیږي. ښا نو بشان د بربادولو د کس چې خرج کوي خپل مال ریا الناس د پاره د خودونو د خلکو ولا یؤمن بالله ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. او دا څه کوي د دې سړي په الله او په ورځ د آخرت ایمان نشته ځکه دې دنیا کې تعریف غواړي. دې دنیا کې وایي چې ما ته خلک وایي چې ته غوړل خسړې نو کله د په الله او په ورځ د آخرت ایمان وې نو ته خو به یو د الله نه اجر طلب کو د مخلوق نه به تعریف نه طلب کو. دویم نمبر دبا روز د آخرت باندې اجر طلب کو چې الله مال دې دنیا کې سمرا کې زړه چاته معلوم نشم چې تا خیرات کړي دي او تا زکات ور کړي دي بس تا ته معلومي مله نو آخرت کې مال دې بدلې راکې. نو دا وګوره د په الله او پروز د آخرت ایمان نشته نو دې د خلکو د خوشحالولو د پاره او د خپل تعریفونو د پاره کار کوي. لکه الله دې معافیو کې نن سبا پښتانه چې خیراتونه کوي نو صدې پاره کوي چې دا خلک کوی چې دوی خو خیرات وکړو او پښتون خیرات څه ته وایي چې دیګ لټنګ ورکی چې مالک ټولو کې خبر شي چې لکه دی خو دیګ په خیرات یې کړي او کو چرته د چې ته پټه صدقه وکړه هغې ته خیرات نه وایي ولې سو خبر نشو نو دی به لازمي دیګ ټنګئ او مالک به دا خورئ چې ګوره ما خیرات کړی نن سبا دې مړو کې هم دی دا درېیمه خلک ولې کوي ډېر داسې غریبانان مونږ پیژنو چې وس هم نه کېږي او هغه به هم دیګونه باندې کړي ولې یاره دا خلک به څه وایي چې مړی وشو مړی هم بېنوا ولېږلو هلکه ستا خو وس هم نه کېږي خو دا دوی یو رسم جوړ کړی چې نه په درېیمه به خلک راغونډی او خیرات پکې. ګوره شریعت تا د خیرات نه منې کوي که ته په کم ورځ کې او څومره کې ستا دومره وسې چې ټول پاکستان لی ورکې که نه عموم شریعت تا نه منې کوي خو په دې کې ریا مه کوه دې نه رسم مه جوړوه چې داسې رسم چې بیا غریب ته مشکل خو غریب کې هم خرابي وي هغه هم د رسم نه منې کېږي ما ووایي که نه هغه څه وایي خلک به څه وایي نو قرضه رالي خو دا خیرات به کوي ځکه بیا به خلک وایي چې هلکه دې مړي پسې خو وګوره دا پلار یا دا موره بېنوا ولېږله وګوره هسې دوی څه مو نه کړل د پسې حالان کتاب پټ کړي او هغې کې ښه ثواب دی خو خلکو ته ښودلو دپاره دی به څه کوي دغه دیګ له به ټنګ ورکوي. او تاسو ته پته ده مړي له هغه صدقه ډېره فایده ورکوي چې کومه صدقې جاریه وي ولې چې ستا مړي ته ډېر وخته پورې اجر میلو شي. روجې دیګ دا بېشک خیرات تی په دې د دې را ثواب هم ستا مړي ته رسي چې ستا پکې نیت صحیح وي او الله رضا لپاره دې کړي دا مړي د ایصال ثواب دپاره دې کړي خو د دې بیا هم اجر صرف یو وخت یو ورځ دی په کوم وخت چې تا دغه خیرات وکړو او دغه خلکو وخوړو دلته تا ته دعا وکړي دا یو ځل به ستا مړي ته دعا ورسېده او دغه ستا مړي ته اجر ورسېده بس د دې په ځای که تا صدقې جاریه خپل مړي پسې وکړه نو اقا صدقې جاریه ډېر طویل مدته پورې ستا مړي ته ثواب رسوي. مثال یې داسې دی جومات جوړیږي او دلته خښته سیمنټ پکار دي تا جومات کې خښته واغسته سیمنټ ته واغستل او ثواب دې چاته وبخه خپل مړي ته چې دا ما صدقه وکړه دی جماعت سره می خښتې واغستې سیمنټ می واغستل او زم چې ردی ثواب زما پلار ته یا مور ته یا مړی ته ورسی کوم چې ستا مړی نو دا ډیره دیر پا صدقه زکه ده او صدقه جاریه ده چې دا خښته سونه پورې په دې دیوالې د جماعت کې لګېدلی او دلته خلک د الله عبادتونه کوي ځکه جماعت د الله کوري قرآن پکې ویلي کېږي عبادتونه پکې کېږي نو کوم وخته پورې چې دا خښته لګېدلې ده
ستا مړی ته به اجر رسي خوا که 100 کاله دا لګېدلې ده 100 کاله به ستا مړی ته اجر رسي اوس کوم خیرات ښه شو دا صدقې جاریه هغه رجوع کې صرف یو رستا مړی ته ثواب ورسېدو دی کې چې څو پورې په دې جومات په دې دیوال کې دا خښته رسي مټ دی او تا مړی ته دې ثواب بخلی دی نو چې څو پورې دا جومات دا خښته یي ستا مړی ته به ثواب رسي نو موی پښتانه څه کوي خلک خوشحالي الله نه خوشحالي خپل مړی سره خیر خواهي نه کوي هغې د خلکو غم وړي وي دا خلک به څه وایي حالانکې خلک نه خوشحالي دا خلک کو ته دومره خوشحاله کې که نه چې ته وایې د دوی د خوښې کار به زه وکړم بیا هم د پسې شاته خبرې کوي دوی هېڅکله خو نه خوشحالېږي ایوب خان و که نه نو هغه وي خیرات کړ او چې دا خلک خوشحاله کړم یاره چې ما پسې خبرې نه کوي او زما نه ټول خلک علاقه خوشحاله نو داسې چلی وکړو چې ټول کلي له روټۍ وکړه خیرات یې وکړو غټ او ټولو ته سوال جوابونه ولېږل چې راځئ به فلانکې ورځ باندې ما خیرات کړی دی د دې دا مطلب و چې ټول کلي له به زه روټۍ وکړم خیرات به وکړم دا ټول کلي والا به زما ښه وي او ما نه به خوشحاله شي چې به کومه ورځ خیرات د وکړو خلک یې راوبلل ټول کلي والا رالل په جمع او خیرات یې د خان وخوړو دا خان وایي چې راشه مړه لکه نور هم خوشحاله که چې کله دوی وځي نو په دې دروازه زه ودرېږم یو 10 روپۍ به م وله ورکوم هر یو کس له چې زه روټۍ م وخوړه او دا 10 روپۍ دې م یوړې چې ښه زما تعریف کوي او دا خلک خوشحاله شي او چې کله هغه 10 روپۍ ورکوي او خلک باروزي نو یو بل سره لګیایي او دا یو بل ته وي مړه څه دله دی ایله بیله 10 روپۍ راکړئ او بل وي مړه دته ګوره دا څنګه روجې پخ کړی وی نو چا خان ته وی تا دا خیرات دې دپاره کړو چې خلک خوشحاله کړم خلک خو تا پسې اوس هم لګیا دي تا دومره خرچه وکړه او تا وی خلک به خوشحاله کړم خلک به څه وي یا خو بیا هم وی لګیایي نو خلک نه خوشحالېږي ښه ته به الله او رسول خوشحاله الله او رسول خوشحاله که خلک به په خپل ستانه خوشحاله او که الله رسول لی خفه که نو خلک به هېڅکله خوشحاله نه کړي زموږ خلک په خیراتونو کې خلک خوشحاله الله او رسول د خپل مړي خیرخواهي نه غواړي دلته وایي چې ګوره مه بربادوئ خپل خیراتونه صدقې په زباتنې سره په تکلیف ورکولو سره په شان د بربادولو د هغه کس چې مال د ریا دپاره خرچ کوي او ایمان یې په الله او په ورځ د آخرت نشته دغسې صدقې خیرات چې ریا پکې وي یا من او عذاب پکې وي د دې نه ځان وساتئ اوس مثال بیانې راشه وګورئ مثال دې ته مثال المثال وایي ځکه مخکې مثال بیان شو د من او عذاب مثال د ریاکار سره او اوس د ریاکار د صفوان او د معین کاڼي سره بیانې وګورئ فمثله بس مثال د دې ریاکار د ریا سره چې مال خرچ کوي چې خلک خوشحاله کمو خلک راته وي چې ته خو ډېر سخي سیوې بس مثال د ده که مسلې صفوان په شان د هغې هموارو معین کاڼي دی علیه تراب چې په هغې باندې خوری فاصابه وابل بس ورسېږي دې ته تیز باران نو فترکه سولدن پرېږدي دا کاڼې صفا سوتره او لا یقدرون بیا دوی قدرت هم نه لري علی شیئن په هېڅ شي باندې مما د هغه څه نه کسبو چې دوی کوم کسب کړي الله وی د دې ریاکار مثال داسې دی چې یو هموار کاڼی دی معین او په هغې باندې خوره پرته او بیا په دې باندې یکدم تیز باران راشي نو تیز باران ځان سره دا خاورې هر څه وړي او کاڼي داسې معین پرېږدي ولا کومه چې د پاسه پې خاورې تیز باران سره لاړه شي او دا اکثر د غریزو علاقو کې کم چې غرونو کې کورونه د خلکو دوی تاسو به کتلی دي غرونو کې بره ځان لره د غرونو د پاسه خاوره اچولي په دې کاڼو د پاسه او فصلونه یې کرلي دا جوار مواره کرلي دا چې څوک د غریزو علاقو ته تلي هغه ته پته لګي
د غر د کانو د پاسه خوري او د خوري د پاسه به فصل روخیږي د هر کور ول ځان لمخه ته سنا سګرلی دغه سه تیز باران په دی باندې وشي نو دا خور ټوله یوسي دا پټي اولاد خو د غر کانی وي صفا ستر پاتش دغه سه دی ریاکار ډیر مال خرج کو ډیر خیراتونه کړل خو صدا پاره چې خلک وی چې لکه ته ډیر سخی سړی او ور فلان کې خو دومره خیراتونه وکړل زما خلک تعریفونه وکي رده دا خیالي چې ما ډیر خیراتونه وکړل زما ملنامه بدنې کو سم ډکې الله ویل د چخپل ملنامه وګوري د سپین کانی او اوار کانی غونته صفا پرته وي ایز ببکینی جسم کړی دی هغه فضل لاړ ریا سره مال تباکی عمل ضایع کی عملو کا کچھ عمل در سره پارو کچھ خلق راتو چې ته ډیر خسړې لاړ ارسه تبا کړ دې مثال دا صفا کانی دی ښا فترکه سولدا دا بالکل صفا ستر پری دی ښا ملامر د صفائی سم پکې دی هغه بدلې نه کې چې د کم ایکسپیکټ کړي زمانه عمل نامه کې بدای دی اسم پکې دی ښا قیامت کې چې عمل نامه ملوشي اس بکې دی ولې الله به ورته وایي کنه چې تا خو مال دله خرج کړو چې ما ته خلق خسړی وي سخی سي برات وي چې ته ګډر خسړی خو ته د دنیا کې ویل شو آخرت لغه تاسو نه دی کړي نو بس دغه ته بدی بیا افسوسونه کوي ښا او لا يقدرون على شيء مما كسبوا قادر بني پېز باندې هغه چې د کړي اس عمل باندې بده قدرت بیان لري او والله لا يهدي القوم الكافرين الله خو توفیق نه ورکي دا سي قوم کافر وتا دا سي کافر خلق وتا او کافر قوم ته الله هدایت بیان ورکي او توفیق د نیکه بیان ورکي ښا لا يهدينا مراد غزدي مشرک بدعاتی دي چې داغه انفاق الله نه قبلي ومثل الذين ينفقون اموالهم دې کې درې مثال دي د منفق فی سبیل الله سره د شرایط د انفاق نه انفاق کې نو د الله رضا په کې مقصدی او دارنګ د ثابت قدمه نیت بکې نو الله رب العزت ستاسو د انفاق بیا قبلي او تعالی په اجرونه درکې دا درې مثال لخوا ومثل الذين مثال دا کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله مال خرج کوي خو یو شرط پکې څه دی ابتغاء مرضات الله دا پکې الله رضا مقصد دی چې مان خپل رب خوشاله شي ولې د مال چا را کړی دی رب را کړی دی او رب چې ماته وای چې دې ځکه خرج کړو زبې خرج کوم داغه د حکم مطابق زه مخلوق نه خوشالم خلق بسوي دې طرف ته نه زما زویم زما رب سوي زباغه کوما دا سړی اوس کامیاب دی وګوره ته دې کې اخلاص دی ابتغاء مرضات الله نه مراد اخلاص خرچ کو خالص د الله د رضا لپاره معلومه کنه چې دې میشن سره څومره مخلص دی کله چې دې انفاق وکي او دې خپل روپے په دې میشن باندې ولګي نو ته پوه شې چې دې ثابت قدم دی اوس دې سړی ته بدلې ملاويږي ښا مال خرج کوي او د الله د رضا لپاره دویم د خپل ځان د کلکوالي لپاره نو کلک ملګری چې ځان کلکول غواړي دی به لازمی خپل محبوب مال په دې میشن لګي دویمه معنی دا انفس ته مراد همجنس او ملګری دي اے و تثبیت من انفسهم او د پاره د کلکوالی د خپل ملګرو لګي دی مال په خپل موحدین او ملګرو لګي د صدا پاره چې دا ملګری ما سره په دین کې کلک شي کله یې کنه ملګری باروزی الک راځي چتا خوراک کو ولې دا زما موحد ملګری دی زه په د خوراکو کم نیو خو د پیغمبر په سنت په عمل وکلا یا کل طعامک الا تقیون پیغمبر حدیث کې وایي خوراک مکو مگر په خپل موحد متقی ملګری وکا دویم نمبر دا مزکه بد خرچ کو چې د قرآنی تحریک کې ما سره نورم کلک شي څنګه ملګرتیا په دې کلکی کې او بیا دین سره یو سړی په دې کلکی کې چې تول اکرام وکي زمو ملګرو کې دا ماده ګورې کا ماده د اکرام والا اور په یو بل اکرام کوي کله روټه کور کې تیار کملګری له دعوت ورکاله کرازه زمون کور کې پروګرام دې ترازه موږ سره روټه وخوره کله بار چې توزین د خپل وس مطابق اوس لکه چپس بخیږي ساده 10 روپو وس کېږي 10 روپو چپس په وخوره
ضروري نه چې ته 100 روپیا ولګي دارنګ سوپ چې د قرسی کې دی 100 روپو یا 50 روپو الک راځه دا خرو رستاسو ملګرتیا په مضبوط شي او قرآنی تحریک سره رستاسو ا جوړخ نورم کلک شي دا بکر ناکله په ملګری کې کله ناکله نوې ملګری ستا سره په دې درس کې نوې ملګری شو نزان سره دوست کاغه او کله ناکله په هغه باندې خرچ وکا خرج دا چې د خپل وس مطابق سپه اوخره کله ولا تحفه وړه یره دا مثال راوړی دا نو هغه ملګری ستاره دې تحفه د وجنه قرآن سره بکلک شي تا ته بیا جری که سبا هغه عالم شو د قرآن مدرس شو د قرآن دایی شو نو چې څومره خدمت هغه کې ستابه کې भरपूर اجر دی دا ور د دعوت ا ټیکنیکس قرآن خي چې دسه دعوت وکي او تثبیت من انفسهم د پاره د کلکوالی د خپل ملګرو مال خرج کې دغه مراد دی خدا معنی نورم پکشته خدا مشهور معنی دي اوس وی چې دا دې شرایط سره چا مال خرج کیو د الله د رضا د پاره دویم د خپل ځان یا د خپل ملګرو د کلکوالی د پاره د دې مثال سره راشه وګوره پی کما سل جنتن بشان داغه باغ دی د دې مثال به ربوتن چې په سر بزمک باندې دی او چې تزمک باندې دی اصحابها وابلن ورسیږي ته تیز باران په شیبو شیبو نفاتت اکلها ورکی دا باغ خپل میوه دوعفاینی دوچندا او فإلم یصبها وابلن کو نرسیږي ته تیز باران نفتول هغه پرخم ورلکافی دا وګوره دا داسې باغ دی الله وی د دې مثال چې او باغ ډېر خسته سرب اوچت ازمکه باندې دی رب وسته وی سرب اوچت ازمکه تا او بیا دې باغ ته وافر مقدار کې اوبرسي الله په خسته بارانونه کوي او باران چوشي نو د دوچند میوه ور کوي هو کو چرته ان کیس باران مونږ شو په دې باغ نو په دې د الله دومره خاص رحم دی چې صرف د سارا پرخه مولا کافی ده اپر خپیوشي دا خد دوچند میوه ور کوي دقرنګ سوچ چې د الله د رضا د پر په صحیح مصرف کې او ډیر انفاق کوي ګوره د ربوي سر بزمه کې نه مراد صحیح مصرف ته صحیح ځای کې خرج کوي اوس ګوره کم ځای چې تا ته پدې قرآنی مشن دلته په زور او شور دي دلته خرج کا ته مصرف مو پیجنا دغرنګ وابل تیز باران نه مراد ډیر انفاق وکي او تول پرخ نه مراد کم انفاق دی کو ډیر انفاق ته کو هم تعالی دوچند بدله الله درکې ستانیت الله ګوري او کو چت ډیر وست نه کیږي او لګ دیو کو خستانیت صفا دی نو هغه پرخ ول کافی مطلب د لګ انفاق هم تعالی دوچند بدله درکې دا د دې برکات ته وګورستانیت الله ګوري نو انفاق په دین کې لازمی کوي ښا د دې تعالی الله دوچند بدله درکې روپې دې خرج کړه لس په درکې دی لخوا لس ته خرج کړي سل به درکې سل دې خرج کړي زر به درکې او کو زر دې خرج کړي لس زر به درکې او کو لس زر انفاق دې کو نو 1 لاکھ به درکې ته دې دماغ کې ځان لکلکا عقیده جوړه کا ته بیا ګوره چې الله څنګه نه درکې د الله قرآن کې وعده ده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یو نیکی وکړه نو سل لسچند بدله الله ورکي دا سه دوچند ستانیت الله ګوري نو والله الله بما پاسبانه تعملون چې تاسو کوم عمل کوي بصیر لیدونکو ذات ته اګوري خستا انفاق او ستانیت ته ګوري ته په کم نیت دا خرج کې انفاق کې دني زما رضا مقصد د کو ځان خودل الله وستا په نیت پوهما نو همیشه په دې شرایط انفاق کوي وګوره د الله رضا د پاره او د ثابت قدمه د خپل ځان یا د خپل ملګرو د پاره واخر دوام اللهم صل علی محمد وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى محمد وبارك على ابراهيم وعلى ابراهيم اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اسنا عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله استا کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي قرآن او سنت الله زموږ عملي ژوند کې راولي الله سونو ملګری دې درس نه سټول لره دې بدله سمره ورکي بیماران الله صحت ورکي د چا څه حاجات الله ته پوره کړي څوک پریشانانو مشکلاتو کې الله پریشانې مشکلات ول ختم کړي
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله عليه وسلم.